په ګرده نړۍ کې د دسمبر یا د 12مې میاشتې 3مه نیټه د خصوصي یا معذوره خلکو نړیواله ورځ منځله کیږي. په دې نړیواله ورځ د سواد د خاستنان منګوره کې دا ورځ د تورې ورځ په حیث مناوي. د دوی څه غوښتنې او ګیلې دي د دونه د دو په ژبه اورو. زما نوم محمد عیسی دی او زه د مټې نه راغلی یم کالج چوک نه. ما ته دا مسله ده چې زما سترګو نظر هم نه لګي، ابله مې هم ماته ده او خپې مې کار نه کوي. زه په دې ویلچیر کې ناست یم، دا ویلچیر نشم ګرځولی، نه ښکاري راته لاره. دا ویلچیر مې مات شوی دی، وزیر اعلی ویلچیر یې راوړ دي تقسیم کړي دي. وایي ما په مټه کې معذوران له ویلچیر یې ورکړي دي. د مټې تحصیل معذوران راغلي، تپوس وکړئ یو معذور ته ویلچیر نه دی میلاو شوی. نه زموږ سره هغه شانې خیال نه ساتلی کېږي، زموږ څوک تپوس هم نه کوي. هغه ملکونو کې د معذورانو چې کوم سهولت دی هغه شان سهولت موږ ته په پاکستان کې نه میلاویږي. زه د مټې نه عبدالعزیز حکومت نه یو خبره کوم، زما تعلیم نه دی کړی، زما تعلیم ډېر شوق دی، زه تعلیم کول غواړم، زما 20 سال عمر دی او صحیح اداره دلته نشته. زه د ضلع شانګلې اوسېدونکی یم او فرینډز اف پیراپلیجیک سره ډیپټي کوارډینیټر یم جی. نو زما نوم ملنګ جان دی چې نن د معذور ورځ ده، د معذور دا ډې مناویږي، خو دا به موږ نن د بلیک ډې په دغه باندې مناوو ځکه چې موږ ته زموږ حقوق د مخکې نه میلاویږي. موږ ته مسله ده زموږ په کوم هغه نوکرو چې کوم اعلان شوی دی د 4% د کوټې وزیر اعلی صاحب هغه دغه کړی نه ده او په هغه 2% باندې هم د هغوی عمل نشتی. نو موږ خپل حقوق دپاره نن راوتي یو، بلیک ډې دا موږ مناو چې موږ ته زموږ حقوق میلاو شي. د منیب پاکستان کې هغه حقوق دلته کې نه ورکړی کېږي کم چې په نورو دنیا کې ورکړی کېږي، نورو ملکونو کې ورکړی کېږي. که دلته کې هغه حقوق ورکړی شو نو زما یقین دی چې لکه خیراتیان چې دي دا به هم لکه کم شي، کم حقیر نظر سره چې موږ ته کتی کېږي قارت سره، هغه قارت سره نظر چې دی هغه به هم ختم شي. زما نوم دی غلام احد او زه د دې منګورې اوسېدونکی یم. موږ خو نن دلته کې راوتي یو، موږ خو خپل اواز کولی شو، خو چې کوم زنانه دي کوم چې په کور کې بنده ناستي ځکه زموږ د پښتون معاشرې د هغې اجازت نه ورکوي بار ته د وتو، نو موږ حکومت ته د هغې دپاره هم درخواست کوو چې هغې کې تعلیم یافته کم دي نو هغو له دې نوکریانې ورکړي. کم دی د کټ نه ډقېدی نه شي او بار ته راوتی نه شي او یا ډېر په تکلیف کې دي نو د هغو لپاره د فنډ اعلان وکړي. ویلچیر یې زموږ د ښځې زنانو ته سره نه میلاو، هغو ته د سره سره میلاویږي نه. معین الدین نوم دی او سوات خوازخیلې سره مې تعلق دی او نن عالمي یوم معذور ورځ چې نن دا په ټوله دنیا کې مناویږي، خو افسوس سره نن زموږ ملګرو دا اراده کړو چې دا ورځ به موږ د یوم سیاه په طور باندې مناوو. د هغې وجه دا ده چې 2.5 کاله تقریبا وشو او موجوده حکومت د معذورو دپاره هیڅ قسم پیکج اعلان ونه کو. زما نوم محمد وقار دی، زه د منګورې سره تعلق ساتم او په 2010 کې ماته سپاینل انجری شوې وه، خو د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې زموږ ډېره د مشته ده. په پاکستان کې خو نه موږ ته زموږ رایټس میلاویږي. جی زما نوم عمر سید دی. په دې ګرانۍ کې یو عام نارمل سړی د خپل کور ضرورت نشي پوره کولی، نو یو معذوره به څنګه وکړی شي او زموږ دپاره دي نورې اسانۍ پیدا کړي، اکسیسیبلیټي زموږ مسلې دي هغې دې عمل وکړی شي او چې کم معذوره دي د هغو دپاره دي څه چوټه موټه کاروبار دپاره څه وکړي. په دې حق نه مو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزۍ سره رابطه وکړه نو هغوی وویل چې اوسني حکومت د دې تنانو دپاره د نوکریانو کوټه د 2% نه 4% کولو اعلان کړی دی چې کار پرې روان دی او د وزیر اعلی په حکم د دې خاص تنانو دپاره حکومت ډېر کارونه روان کړي دي چې زر به پرې کار شروع شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.